السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې ریوټرز برازیل کې چې کوم دی د ډیفارسټیشن ټولو زیات نقصان شوی دی په برازیل کې په 12 کالو کې. په 2020 کې چې کوم دی د گورنمنت آفیس د پیر په ورځ کې چې کوم دی دوی ډاټا شو کوي چې کوم کې برازیل په 12 کالونو کې ټولو زیات ډیفارسټیشن په دې کال کې کړی دی. هغه ځمکه چې کوم د امیزون فارسټ دی هغه یې ټولو زیات هلته ونې کټ کړي دي په 2 کال کې. چې کله نه د برازیل نوی صدر ژیر بولسونارو آفیس اخیستی دی نو د دې په وجه باندې چې کوم دی په برازیل کې 9.5% ډیفارسټیشن زیات شوی دی د 13 کالونو نه. 9.5 چې کوم دی دا فیصد تقریبا 11,078 سکویر کیلومیټر ځمکه ده، یعنی 2.7 کروڑ ایکړ. که په اسان الفاظونو کې ووایم نو د کومه امیزون فارسټ کې کومه ځمکه کټ شوې ده دا دونه ده چې لندن چې کوم دی موږ 8 مرتبه یو ځای کړو. برازیل چې څونه ډیفارسټیشن وکړو د دوی په مطابق باندې دوی چې کوم کلایمټ چینج لا پاس کړی و په 2009 کې هغه سټانډرډز به دا پوره نه کړي. دا سټانډرډ ځکه پاس کړي چې په برازیل کې چې کوم دی ډیفارسټیشن کم شي او میکسیمم چې کوم دی 3,900 سکویر کیلومیټرز پورې محدود کی. خو ایله دوی دا څونه ډیفارسټیشن وکړو دا همدا شوکیس کوي چې هغه خپل ګول نشي میټ کولی. فلحال خو په برازیل کې د دوی دپاره څه کانسیکوینسز نشته، خو که انټرنیشنلی دا وګوري نو دوی دپاره به ډېر زیات لاسوټس مسله جوړه شي. امیزون چې کوم دی دا د دنیا ټولو نه غټ زیات ځنګل دی او په دې ځنګل کې چې کوم دی ډېر مختلف د ځانورانو چې کوم قسمونه دي اوسیږي. دې نه علاوه نن سبا په وخت کې چې کوم دی د ټیکنالوژي د ګاډو او د فیکټریانو د استعمال سره چې آلودګي کمه زیاته شوې ده هغه کنټرول کولو لپاره عمده ونې استعمال کیږي. که برازیل داسې سلا پاس ونه کړي او دا رین فارسټ پروټیکټ نه کړي نو د دنیا دپاره او زموږ دپاره ډېره زیاته مساله جوړېدی شي. فلحال همدومره خبرونه دي زموږ سره اوسئ او د بل سیګمنټ انتظار وکړئ. الله پامان.